د میدان وردګو ولایت امنیه قوماندانۍ نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت مسؤلین وایي په 2 جلا جلا پیښو کې 1.950 کیلوګرامه تریاک نیولي چې له بدخشانه یې هلمند ولایت ته انتقالول. تېره ورځ موږ یو لانکوزر موټر چې په هغه کې تریاک جابجا سوي و، محترم معینت له خوا نه چې کشفي ارګانونه راغلي و هغه له موږ سره همکار و. نو یو لانکوزر چې په هغه کې 140 کیلوګرامه تریاک موږ ونیول، راوړو دلته د هیات په مخ. او نننی عملیات بیګانه عملیات موږ چې تاسو ګورئ هغه د شهیدان یاستئ، یو پاسو موټر ده په هغه کې 25 کیلوګرامه تریاک کشف او ملګرو ونیوه. د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت مسؤلین ولسونو ته ډاډ ورکوي او وایي په میدان وردګو ولایت کې د هیڅ ډول نشه یي توکو کښت، قاچاق او پلور ته اجازه نه ورکوي. انشاءالله اسلامي امارت کوشش کوي چې دغه بیکاره او د انسان وژونکی بوټی بیخي له بینه ویسي او یا چاته اجازه نه ورکوي چې یا یې وکري یا یې تجارت وکړي او یا چاته یو بل ته فروش وکړي. د میدان وردګو ولایت امنیه قوماندانۍ مسؤلین وایي له یادو نشه یي توکو سره نیول شوي 6 تورن کسان به له څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.